د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې 5 هیوادونو ته په ماته ورکولو سره دویم مقام خپل کړی دی. د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبډله نن دوشنبه کابل ته راورسېده. دا په داسې حال کې ده چې د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې د شپږو سترو هیوادونو سره لوبې درلودې چې د زیاتو تمرینات په درلودلو سره یې 5 هیوادونو ته ماته ورکړه. په دې سره یې په آسیایي لوبو کې د راتلونکو لوبو ته لار وموندله. په همدې تړاو د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس مولوي عبدالودود حقانی وویل دا ډیر د خوښۍ ځای دی چې د ویلچر باسکټبال ملي لوبډله 5 ستره هیوادونو ته ماتې ورکوي. د همداراز ټولو هیوادوالو ته مبارکي ورکړه. د دې ترڅنګ له خپلو مالي همکارانو څخه هم مننه وکړه. د اولمپیک ملي کمیټې اجرایه رئیس داد محمد پاینده اختري وویل موږ دا وعده کوو چې له تاسو سره په هره برخه کې مالي کومک او همکاري کوو ترڅو په راتلونکي کې ښې لاسته راوړنې ولرو او نورو سترو او پیاوړو هیوادونو ته ماتې ورکړو. د ویلچر باسکټبال د فدراسیون رئیس ډاکټر شکرالله زیرک د افغانستان د پارو اولمپیک کمیټې ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې په پوره روحیې سره مو پیاوړو هیوادونو ته ماتې ورکړه او موږ تر دې دمه 3 کپونه خپل هیواد ته راوړي دي. د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې روزونکي قوم الدین غفوري له سرې میاشتې هم داشان د بدني روزنې او ورزش له عمومي رئیس څخه مننه وکړه چې د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبډله په راتلونکي کې هم کولی شي چې پیاوړو هیوادونو ته ماتې ورکړي. بل لور ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو عمومي رئیس او ویاند اتل مشماړي له ملان میډیا سره په خبرو کې وویل دغه سیالۍ په تایلند هیواد کې ترسره شوې چې د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې 5 هیوادونو ته په ماته ورکولو سره په آسیایي لوبو کې د راتلونکو لوبو لپاره لار ومونده. دغه سیالۍ په تایلند هیواد کې ترسره شولې. زموږ د پارو اولمپیک د کمیټې د ویلچر باسکټبال لوبډلې 12 تنه ورزشکارانو او 4 تنه تخنیکي ټیم د فدراسیون چې هغه په راس کې د فدراسیون رئیس دوی په ګډون وکړو. هلته د 9 هیوادونو ترمنځ د سیالۍ ولې چې افغانستان د 6 هیوادونو سره د سیالۍ په خپل ګروپ کې ترسره کړلې. د ښه مرغه وتوانېدلو چې 5 لوبډالو ته خپل ګروپ کې کوم لوبډالې دوی سره پرله پسې ډول سره هغو ته ماتې ورکړي چې په دې کې ډېر قوي ټیمونه شامل وو. مشماړی همدارنګه زیاتوي چې د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبډله به په 2022 کال اکتوبر میاشت کې په چین کې سیالۍ ترسره کړي چې د افغانستان ویلچر باسکټبال ملي لوبډله به د یادو سیالیو لپاره خپل تمرینات پیلوي. دوی پلان لري چې خپل تمرینات ته دوام ورکړي تر هغه پورې چې دغه سیالیو کې ګډون کوي. هم دلته او هم په ولایتونو کې چې د ویلچر باسکټبال کومې لوبډلې دي هغوی هم ځینې لوبغاړي د انتخابولو په موخه ځینې سیالۍ ورته جوړې کړي چې که چېرته امکان ولري په دغه ټیم کې یو اندازه تغییر هم راولي. د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې لوبغاړي هم خوښ وو. دوی وایي چې موږ په پوره مورال سره 5 پیاوړو هیوادونو ته ماتې ورکړه. مسابقات کسب سهمیه چین بود 2023 که ما خدا را شکر موفقانه تانستیم 5 کشور با خوبی شکست بدیم و با بالاترین امتیازها شکستشان دادیم و در صدر جدول قرار داشتیم. مسابقه فاینال که همراه کشور کویت بود که کشور کویت در اولین دیداری که همراهشان داشتیم با بالاترین تفاوت که تقریبا حدود 25-30 نمره بود شکستشان دادیم. ما توانستیم که 5 کشور شکست بدیم و بسیار زیاد خوش هستیم امروز که ما کسب سهمیه کردیم در کشور چین. خوشبختانه ما 5 کشور پای در پای بردیم و متاسفانه در فاینال با نمره بسیار اندک که 1 گل و 2 پوینت میشه باختیم. د یادو مراسمو په پای کې لوبغاړو ته یو شمېر ډالۍ هم ورکړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې په آسیایي لوبو کې د نایب قهرمانۍ مقام خپل کړی دی. د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبډله نن کابل ته راورسېده. دوی زیات خوښ وو او خوښي یې ښودله چې پیاوړو لوبډلو ته یې ماته ورکړې ده. دوی همداراز وایي چې په راتلونکو کې به هم دې ته ورته لوبډلو ته ماتې ورکوي. نصرت الله خوشحال، ملان میډیا، کابل.